الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ او تاسو د سیرت په درس کې لومړني ایمان راوړونکي خلک داو پیژندل چې په جناب نبی علی السلام باندې لومړی چا ایمان راوړی، په ښځو کې چا ایمان راوړی، په ځوانانو کې، په ماشومانو کې، په غلامانو کې او په عامه سطحه باندې څومره خلکو ایمان راوړی دا مو ویلې. او هغې نه وروسته سابقون الاولون هغه صحابه چې هغه اول ایمان راوړی او د هغې شمیر چې 130 شو دا مو ویلې. اوس دا عنوان دی چې د مسلمانانو عبادت او پالنه. دغه مسلمانانو چې لومړي سر کې ایمان راوړی د دې عبادت او پالنه څنګه وا او څنګه نبی علیه السلام دوی پالنه کوله. کله چې د سورته علق د نزول نه چې کله 15 آیات نازل شو وحی او څه وخت پورې وزندېدله، بیا الله تعالی سورته مدثر نازل کړ. د سورته مدثر د نازلېدون وروسته آیاتونه نازلېدل جناب نبی علیه الصلاۃ والسلام ته، خو د قران کریم ټول تمرکز په توحید باندې و. هغه د دې لپاره چې په مکه مکرمه کې ټول خلک بت پرستانو، مشرکانو او د غیر الله عبادت کوي. نو قرآن کریم دا غوښتل چې اول باید د خلکو صفایي وشي، د مسلمانانو د دوی د زړونو نه ګندګي او هغه شرکیات او هغه شیان چې هغه کې د بوتانو د پاره مینه وه دا ټول د دوی د زړونو نه پاک شي. نو الله تعالی آیاتونه د توحید په باره کې ډیر نازلول. او دا موږ او تاسو ویلې هم و چې مکی سوراتونو تمرکز زیاتره په توحید او رسالت باندې ده. ډیره برخه د مکی سوراتونو چې دا هغه په توحید باندې څرخیږي، همدا رقم په نیکو اخلاقو باندې، په سپیڅلتیاو باندې او د ترغیب او ترهیب د پاره چې مکی سوراتونو کې ترغیب او ترهیب ده، یعنی د جنت او دوزخ ذکر پکې ذکر کیږي، دا رقم نصیحتونه پکې ذکر کیږي په دې سوراتونو کې. نو دا سوراتونه الله تعالی نازلول ترڅو د مسلمانانو په زړونو کې د ایمان روښنايي زیاته شي او دې ته آماده شي چې دوی دغه کفریات او هغه شرکیات چې مخکې جاهلیت په زمانه کې او دا په بشپړ ډول باندې پرېږدي. نو مسلمانانو خصوصا په جناب نبی علیه السلام باندې منځ واجب و 2 رکعاته د سحر او 2 رکعاته د ماښام، دا دوه ټیمه منځونه نبی علیه السلام کول او مسلمانانو ته لا امر نه و شوی. او جناب نبی علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام راغی او په مخ کې ورته اودس وکړه چې اودس به دغه رقم باندې کوي او مسلمانان به هم په دې قسم باندې اودس کوي. او دا رقم 2 رکعاته منځ ورته وښوده چې دغه رقم منځ به کوي هم به سحر ټیم کې او هم به په ماښام ټیم کې. په دې کې اوس اختلاف ده، اختلاف پکې په اولا او غیر اولا کې ده، معنا ده په فضیلت او افضلیت کې ده چې کم ډیر ثواب لري کم ثواب لري. موږ او تاسو په مونږ کې په اوداسه کې 4 فرض لرو چې هغه د مخ پریمنتل دي، د لاسونو پریمنتل دي، څنګلو پورې د سر د 4مې برخې مسه کول او پښې پریمنتل تر خنګرو پورې. دا اوس څو ځلې پریمنتل پکار دي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، یو صحابي فرمایي چې نبی علیه السلام دغه اندامونه خپل پریمنتل واحدا یو ځلی یا مرتن یو ځلی پریمنتل نبی علیه السلام د هر اندام خولې ته اوبه اچولو نه نیولې تر پښو پریمنتلو پورې یو ځلی پریمنتل. نو نبی علیه السلام ویلې چې هذا وضوء لا يقبل الله صلاة الا به، دا هغه اودس دی چې الله مونږ نه قبلای مگر په دې اودس باندې قبلای. بیا دا صحابي فرمایي چې نبی علیه السلام بل ځل بیا اودس وکړه مرتين 2 ځلې، هر اندام 2 ځلې پریمنته. بیا وی نبی علیه السلام ویل چې هذا وضوء من يضاعف الله له اجرا مرتين، دا هغه اودس دی چې الله تعالی کوم کې د دې اودس ته ډبل اجر ورکوي، 2 چنده اجر ورکوي. هغې نه وروسته وایي په بل ځل نبی علیه السلام وایي ما ولیده چې اودس یې وکړه ثلاثا 3 ځلې هر اندام پریمنځه، لکه موږ او تاسو چې 3 ځلې پریمنځو دا اوس وخت کې. نو نبی علیه السلام وایي چې
هذا وضوئي ووضوء الانبیاء من قبلي دا زما او داس د نبی علیہ السلام وای او زما نه د مخکې پیغمبرانو او داس ده من زاد عليه او نقص فقد تعدى او ظلم او كما قال عليه الصلاه والسلام چا چې د دینه زیات پریمنت یعنی څلور ځل یا زیات او یا د دینه کم پریمنت نو د ظلم وک او د تیرې وک نو سوال دا پیدا کیږي چې مخکې نبی علیہ السلام یو ځل او داس کړو یو ځل پریمنت وندام بیا دوه ځل نو الته څو نو ویل دا وای چې درې ځل نه چا کم وک نو د ظلم وک نو تاسو به جواب کې دا وای چې مطلب د دین د نبی علیہ السلام دا ده چې څوک دغه درې ځلیواله سنت نه غني دا حدیث دغه د پاره ده چې دا درې ځلیواله چې هر اندام درې ځلی پریمنځه دا څوک سنت نه غني نو دا ظالم او دا تیرې کړه نو دا رقم نبی علیہ السلام ته او د سو خودل شو منځ ته خودل شو مؤمنانو ته بعض اوامر او نواهی په قران کریم کې راغلي چې د شیانو نه بزان ساتي دغه د شیانو بکوي اخلاق بکوي عبادت بد الله تعالی کوي پاک بګرځيږي دا څه بعض شیان د توحید باره کې راغلی هغه باندې اوامر الله تعالی را لګلیو نو دا شان په اوایلو د اسلام کې او اسلام ته دعوت په پټه طریقه باندې کېده درې کاله اسلام ته په پټه باندې دعوت شو او دعوت د ارقم رضی الله تعالی عنه الارقم بن ارقم رضی الله تعالی عنه د په کور کې درې کاله پټ دعوت کېده دا یو صحابي او دلته مسلمانان پټه طریقه باندې ورتله او نبی علیہ السلام ورته د دین او شریعت احکام ورخودله او ځکه نبی علیہ السلام دی وخت کې د مشرانو د مشرانو ته دعوت نه ورکاو هغه په دې خاطر باندې چې هغه د بوتانو په عبادت باندې بوخت و نو په یو دم باندې یو خبره کول چاته دا ډیره مشکله تمامېږي چې هغه قبول کړي نو نبی علیہ السلام ورو په دوی باندې کار وکړ د دوی د ترونو صفایي کوله او هغه نه ورسته بیا ورته دعوت شروع کوو نو ان شاء الله تعالی چې موږ استاد سیراتون کې درس به د ښکارا دعوت چې نبی علیہ السلام درې کاله پټ دعوت وکړه هغه نه ورسته ښکارا دعوت شروع شو دا به راتلونکي عنوان ان شاء الله تعالی صلی الله تعالی علیه